په سعودي عربستان کې د پاسپورټونو کومه ستونزه چې رامنځته شوې ده چې کوم چا پاسپورټ د سټیکر په ذریعه نوی کړي دوی بهرني ملکونو کې یا دلته اماراتو کې یا نورو ملکونو غواړي سعودي عربستان ته سفر وکړي نو دغو کسانو ته اجازه نه ورکوي کېږي هلته چې سعودي عربستان ته داخل شي نو د دې ستونزې حل لپاره په سعودي عربستان کې زموږ محترم سفیر صاحب د یاد هېواد بهرنیو چارو وزارت کې ځینې مسؤلینو سره لیدلي دي تر څو دغې ستونزې ته حل لار پیدا کړي خو مسؤلینو هم ډاډ ورکړی دی چې دوی به د ستونزه وګوري او د هغې سربیره کومه اعلامیه چې نن په ریاض کې د افغانستان سفارت فیسبوک پاڼې له لوري خپاره شوې ده په هغې کې دا هم ویل شوي دي چې محترم سفیر صاحب به ځینې نورو مسؤلینو سره هم وګوري چې څومره هم ضرور شي دغې ستونزې ته د حل لار ولټوي نو کوم ملګري چې غواړي سعودي عربستان ته لاړ شي او دوی پاسپورټونو باندې سټیکر لګېدلی دی لږ انتظار وکړئ ډېر زیات امکان نشته چې ستاسو دغه ستونزه حل شي بل خو ځینې ملګري پوښتنه کوي چې دلته متحده عربي اماراتو کې ابوظبي ته یا دوبۍ ته خو به د پاسپورټ نوي کاپیانې نه وي راغلي نه دوستانو اوسه پورې خو دسیسه نشته تر اوسه پورې خو نوي کاپیانې نه دي راغلي ما چې څومره هم دې په اړه مسؤلینو سره خبرې کړي دوی راته وایي چې انشاءالله ډېر ژر به راشي خو کله به راشي د معلومات لا تر اوسه نشته کله چې راشي نو بیا به انشاءالله سره خبرېږو سمه ده مننه